بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ډیرو محترم مسلمانانو، غواړم چې په یو داسې موضوع باندې په مختصره توګه نن بحث وکړم چې هغه په دې باره کې دی چې مؤمنانو مسلمانانو باندې د الله جل جلاله دا حق دی چې موږ او تاسو د خپلو نیتونو اصلاح وکړو. الله تبارک وتعالى په سورة الزمر آیات نمبر 3 کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، الا لله الدین الخالص. ترجمه: الا خبردار اوسئ، حق دی لله خاص و الله جل جلاله لره الدین دین داسې دین الخالص چې هغه خالص وي، د هر عیب څخه پاک وي او د ریاکاري څخه او د سمعې څخه د ور اورولو څخه په بل چا باندې د دې باطلو اغراضو څخه پاک وي. همدغه دین الله وایي زما دپاره دی. ډیرو محترم مسلمانان ورونو، یو کوچنی تشریح په دې باره کې د دې مبارک آیات کریمه ستاسو و حضور ته تقدیموم چې علماء کرام مبارکان په دې باندې پوهیږي، عوام مسلمانان دې هم د دې څخه ځانونه مستفید کړي. د دې مبارک آیات کریمه په ابتدا کې یو کلمه دا یو حرف الا و دې ته وایي حرف تنبیه، دا لپاره د تاکید او د ټینګوالي راځي. دوهم لله په لامي اسم الجلاله باندې لام جاره داخل سوی دی، دا هم د تاکید لپاره دی. او دریم دا مبارکه جمله د دې مبارکه آیت کریمه دا خپله جمله اسمیه ده، دا هم لپاره د تاکید دی. خلاصه دا ده په دې ټولو تاکیداتو سره الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ټولو ته دا خبرداری راکوي چې خبردار اوسئ د الله تبارک وتعالی په نزد مقبول دین هغه دین دی چې په هغه کې ریاکاري نه وي، په هغه کې سمعه نه وي، او خاص د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره یو انسان وکړي هغه دین و الله لره دی، او دا د الله جل جلاله په نزد مقبول دی. محترم مسلمانانو، یو تفسیر مبارک لیکي تر دې آیات مبارکه لاندې چې د الله جل جلاله پر خپلو بندگانو باندې دا لازم او واجب حق دی چې کوم عبادت دی کوي هغه به د الله دپاره وي، نور اغراض او نور مقاصد به د دې څخه بهر او د باندې وي. او د همدې موضوع په ارتباط باندې د صحیح بخاري حدیث شریف نمبر اول ستاسو په مخ کې وړاندې کوو. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم مبارک فرمایل: بشکه دار و مدار د ټولو اعمالو په نیتونو سره دی چې څنګه زموږ او ستاسو نیت وي، د هغه نیت موافق الله تبارک وتعالی فیصله وړاندې کوي، او الله تبارک وتعالی هم داسې فیصله کوي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته مختصرا خبره ده د دې مبارک آیات کریمې لاندې او د دې صحیح حدیث شریف لاندې موږ او تاسو ټولو ته صحیح فکر او صحیح توجه او صحیح نیت او اصلاح نیت خاص لله او د الله د رضا دپاره مرتره نصیب کړي چې موږ خپل قولي فعلي مالي اعمال ټول د الله د رضا دپاره وکړو، تر څو چې الله تبارک وتعالی په هغه باندې د قبولیت هغه نتیجه چې ده هغه ور باندې مرتبه کړي. په یو بل حدیث شریف کې د بخاري حدیث شریف راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: کچا
د ریا لپاره خپل ښه عملونه خلکو ته ورواورول، یعنی وښکاره یې کړل. الله پاک جل جلاله به د قیامت په ورځ د ده نیت خلکو ته ښکاره کړي، یعنی خلک به په دې باندې خبر کړي. رواه البخاري. او یو امام د دې حدیث شریف لاندې خپله تشریح داسې لیکي: چا چې خپل ښه عملونه خلکو ته وښودل او هغوی د همدغو ښو عملونو په وجه احترام او عزت وکړ، الله پاک به یې د قیامت په ورځ خلکو ته نیت ښکاره کړي او رسوا به یې کړي. عمدة القاري. نو مؤمنانو مسلمانانو داسې نه چې موږ او تاسو شپه او ورځ خوارۍ کاږو او مالونه خرڅوو، نو په هغه کې زموږ او ستاسو پر نیتونو باندې شیطان حمله وکړي. الله تبارک وتعالی دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې همیشه چې موږ کوم عمل کوو د عمل په ابتدا کې، د عمل په منځ کې او د عمل په آخر کې بعضې علما مبارکان فرمایي چې تاسو د نیتونو اصلاح کوئ، هم د دغه عمل په شروع کې او هم د عمل په منځ کې او هم د عمل په انتها کې. سورة فاطر کې الله تبارک وتعالی فرمایي: ان الشیطان لکم عدو، شیطان ستاسو دپاره دشمن دی، فاتخذوه عدوا، تاسو د شیطان سره دشمني وکړئ. د شیطان دشمني هم دغه ده چې تاسو د رحمان یعنی د الله جل جلاله سره مخلص اوسئ او عبادت مو خاص د الله دپاره وي، چې څه وایاست او څه کوئ او د چا سره څه کوئ په هغه کې خاص الخاص نیتونه د الله دپاره وکړئ، تر څو چې په ورځ د قیامت موږ او تاسو د تذلیل او د دلالت څخه هم محفوظه سو، او په ورځ د قیامت موږ الله تبارک وتعالی د دې خپلو اعمالو په بدل کې وموږ او تاسو ته ښه بدل راکړي، او الله تعالی زموږ اعمال قبول او مقبول وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.